السلام علیکم د جبهیر یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په څلريشتم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تیر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او نوی درس هم یو څه نوي درس زده کړي. د تیر په څېر دا درس هم څلور برخې لري. لومړۍ برخه ګرامر ده، دویمه برخه ورډز یا کلمې، درېیمه برخه ایکسپریشنز اند سنټنسز اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه ون کوېسچن یوه پوښتنه ده. د ګرامر برخې ته راځو. د ګرامر په برخه کې موږ ټنس پیل کړی وو، نن هم راځو په ټنس یو څه نور هم غږیږو. نن راځو وایو چې انګلیسي ټنسونه په دوه برخو باندې ویشو، which is the tenses in English language are divided into two parts as follows. The tenses in English language are divided into two parts as follows. په انګلیسي ژبه کې زمانې په دوه برخو ویشل کیږي. په څو برخو؟ په دوه برخو ویشل کیږي. لومړی هم active tenses. active tenses معلومې زمانې، او سیکنډ کې وایي passive tenses. passive tenses مجهولې زمانې. اوس راځو وایو چې اکټیو ټنس څه شته وایي او ورپسې پاسیو ټنس څه شته وایي. په دې سلایډ کې وایو چې اکټیو ټنس یا معلومه زمانه کومې زمانې ته ویل کیږي. وایي چې اکټیو ټنس a tense in which the doer of an action is the subject of the sentence is called active tense. A tense in which the doer of an action is the subject of the sentence is called active tense. معلومه زمانه هغه زمانه ده چې د عمل سرته رسونکی پکې د جملې فاعل وي. معلومه زمانه هغه زمانه ده چې د عمل سرته رسونکی پکې د جملې فاعل وي. اگزامپل ته راشي وایي چې Ali bought a chair. Ali bought a chair. علي یوه چوکۍ واخیسته. علي یوه چوکۍ واخیسته. عمل چا ترسره کړی؟ علي ترسره کړی. Ali bought a chair. علي یوه چوکۍ واخیسته. نو ګورې د عمل ترسره کوونکی څوک دی؟ علي دی که نه؟ او د جملې فاعل څوک دی؟ علي دی. نو موږ وایو چې اکټیو ټنس هغه زمانې ته ویل کیږي چې په هغې کې د عمل ترسره کوونکی د جملې فاعل وي. نو دغه جمله Ali bought a chair زموږ اکټیو ټنس کې ده، یعنی علي یوه چوکۍ واخیسته. ورپسې راځو اوس پاسیو ټنس لولو چې پاسیو ټنس کومې زمانې ته وایي. بیا د دواړو ترمنځ په فرق باندې پوهیږو. پاسیو ټنسز a tense in which the receiver of an action is the subject of the sentence is called passive tense. A tense in which the receiver of an action is the subject of the sentence is called passive tense. مجهوله زمانه بیا کومې زمانې ته وایي؟ وایي چې مجهوله زمانه هغه زمانه ده چې د عمل لاسته راوړونکی یا د عمل نیونکی پکې د جملې فاعل وي. د عمل نیونکی پکې د جملې فاعل وي. اوس وایي چې a chair was bought. A chair was bought. یو چوکۍ واخیستل شو یا اخیستل شوې ده. صحیح ده؟ یو چوکۍ اخیستل شوې. نو ګورې دلته عمل چا ترسره کړی؟ عمل ترسره کوونکی پکې معلوم نه دی، خو دلته چې دی د جملې فاعل څوک دی؟ a chair. a chair زموږ د جملې فاعل دی. نو موږ وایو چې د عمل ترسره کوونکی چې په کومه جمله کې فاعل وي، د عمل لاسته راوړونکی، د عمل لاسته راوړونکی یا نیونکی چې په جمله کې فاعل وي، نو هغې جملې ته موږ څه شی وایو؟ پاسیو ټنس کې وایو. نو چې دا جمله په پاسیو ټنس کې ده. نو ګورې دلته د عمل ترسره کوونکی معلوم نه دی. صحیح ده؟ نو وایو چې a tense in which the receiver of an action is the subject of the sentence is called passive tense. په دې موضوع باندې بیا وروسته درسونه کې پوهیږئ. دلته صرف ورسره یو معرفت و چې تاسې ورسره اشنا شئ. صرف دومره پوه شئ چې انګلیسي زمانې په دوه برخو باندې ویشو. یو ته اکټیو ټنس وایي، هغه زمانې چې په هغې کې د جملې فاعل د عمل ترسره کوونکی وي، او بیا پاسیو ټنسز هغه جملې چې هغه زمانې چې په هغې کې د عمل لاسته راوړونکی یا نیونکی د جملې فاعل وي. بس دومره چې اشنا شئ. نور بیا په راتلونکو درسونو کې په دې باندې بحث کوو، بیا پرې ښه پوهیږئ. د ګرامر برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو کلمې یا ورځونو ته. ورډز په دې برخه کې 15 لغاتونه لرو، او دا هغه لغاتونه دي چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډیر زیات کاریږي. که چېرته مو دغه لغاتونه په سمه توګه زده کړل، دغه 15 لغاتونه چې په هر درس کې موږ وایو، نو انشاءالله تاسې به په ورځنیو خبرو اترو کې د لغاتونو د کمبود سره مخ نه شئ، او تر ډیره به مو خپله ستونزه حل کړې. لومړی هم راځو د لغاتونو پروننسیشن ته، ورپسې بیا راځو ژباړې ته. gift gift get get god god good good graduate graduate
gift معنا ډالۍ یا تحفه. get ترلاسه کول. God خدای. good ښه او graduate فارغېدل. د لغتونو برخه مو همدلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو expressions and sentences ته، اصطلاحات او جملې. په دې برخه کې هغه اصطلاحات او جملې راوړو چې په ورځني ژوند کې د خبرو اترو کې ډېر کارېږي. د انګلیسي ژبې ډېر کارېدونکي اصطلاحات او جملې. فرست کې وایي چې I stay at home and look after the children. I stay at home and look after the children. زه کور کې پاتې کېږم او په ماشومانو پام کوم. سیکنډ کې وایي I'm a housewife. زه د کور مېرمن یم، یعنی د کور ښځه یم، کور کې کار کوم، دفتر او بل ځای کې کار نه کوم. نمبر 3 کې وایي I've got a part-time job. ما نیمه ورځ کار پیدا کړ، یعنی نیمه ورځ کار مې پیدا کړ، ما مې اخیسته. نمبر 4 کې وایي چې I'm unemployed. زه وزګار یم. نمبر 5 کې وایي I'm looking for a job. زه په دندې پسې ګرځم، یعنی بیکاره یم، وظیفې پسې ګرځم. نمبر 6 کې وایي I'm retired. زه تقاعد شوم، یعنی عمر یې پوره شوی، هغې نه وروسته له دندې نه ګوښه شوی، نو هغې ته بیا تقاعد وایي. ورپسې دویم سلاید ته راځو. لومړۍ جمله په دویم سلاید کې وایي چې Who do you work for؟ ته چاته کار کوې؟ نمبر 2 کې وایي I work for an investment bank. د پانګونې یو بانک کې کار کوم. نمبر 3 کې وایي I work for myself. خپل ځان ته کار کوم. نمبر 4 کې وایي I have my own business. زه خپل کار لرم، خپل تجارت لرم. نمبر 5 کې وایي I work in a bank. زه په یو بانک کې کار کوم. نمبر 6 I am a trainee accountant. زه د حسابدارۍ زده کوونکی یم، یعنی حسابداري زده کوم. نمبر 7 کې وایي Are you a student؟ آیا ته یو زده کوونکی یې؟ دویم سلاید د اصطلاحاتو او جملو به همدلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو دریم سلاید ته. په دریم سلاید کې لومړی کوېسچن راځي چې Where do you work؟ ته چیرته کار کوې؟ سیکنډ I am on a course at the moment. زه اوس مهال یو کورس کې یم، یعنی یو کورس تعقیبوم. نمبر 3 کې وایي I am on work experience. زه کار زده کوم، یعنی د ایکسپیرینس د تجربې لپاره زه کار باندې اخته یم. نمبر 4 کې وایي What do you study؟ څه شی لولې؟ دا اصطلاحات او جملو برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې one question یوه پوښتنه ده، او دا پوښتنه هم له پورتنیو درې برخو ګرامر، کلمې او یا اصطلاحات او جملو څخه جوړه شوې. تاسې پورتنۍ درې برخې ښه وګورئ او د هغې څخه وروسته بیا one question ته راشئ او پوښتنې ته سم ځواب ورکړئ. په دې برخه کې موږ یوه پښتو جمله لرو، د هغې لپاره 3 انګلیسي اپشنونه وي. ستاسې په نظر چې کوم ورته سم راځي هماغه انتخابوئ او د سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ، او کله مو چې 10 نمبرې پوره کړئ د هغې څخه وروسته بیا د جي بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته یو ستاینلیک یا سرټیفیکیټ درکول کېږي. د لاندې پښتو جملې لپاره مناسبه ژباړه کومه ده؟ پښتو جمله ده زه په یو بانک کې کار کوم. A کې راځي I work in a bank. B کې راځي I'm work in a bank. او په C کې راځي I works in a bank. کوم یو چې صحیح وي په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې هماغه آپشن انتخابوئ او د سم ځواب ورکولو سره یو نمبر له ترلاسه کوئ. زموږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. ښه وخت او ښې چارې. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک او د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.